سلامونه همني کې هیله مند یم چې جوړ روغ په یاست. دغه تیره ورځ کې چې کله هم دغه ملا هیبت الله جاهل انسان یو فرمان چې د حضرت سره راغلی دی او د په ټول افغانستان کې انټرنیټي شبکې بندې سوې. دغه انټرنیټي شبکې د بندېدو سره په ټول افغانستان کې د هوایي الوتنې مکمله بندې سوې. د هغه سره ټولو نور نړیوالو کمپنیانو هم خپل مسیرونه بدل کړه او پر افغانستان باندې خپل مسیرونه ختم کړه. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د افغانستان باندې دغه مسیر بندیدل او د نړیوالو الوتکو نه راتګ زموږ د اقتصاد لپاره څومره ضربه ده او په افغانستان کې الوتکې نه پرواز کېدل دا زموږ لپاره څومره تباهي کېدلی سي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرې شو. ښه ګوره، یو الوتکې چې کله هم پر یو مسیر باندې ځي، مثلا په افغانستان باندې دوی راځي یا پر پاکستان باندې راځي یا په هر هیواد باندې چې دوی خپل مسیر وړي، هغه مسیر باید کوم سهولتونه ولري. د ښه مثال همدغه دی چې حول کې هغه هیواد باید امنیتي سیستم مکمله فعال واوسي چې تر څو هلته د امنیت خوندیتوب واوسي. بل شرط یې همدا دی چې هغه هیواد باید هوایي ډګرونه په بین‌النړیوال استاندارد باندې ولري. بل مسیر دا دی چې دغه هیواد باید انټرنیټي خدمات ولري. که یو ستونزه پیدا کېږي په هغه وخت کې موږ وسې کړي د انټرنیټ له حدرسه دغه هوایي کمپنیانې خپل خدمات ورسوي او خپل ستونزې حل کړي. دغه ټوله شرطونه چې دي دا ضروري شرطونه دي چې په افغانستان باید هغه پوره کړي تر څو د دغه حریم څخه نور کمپنیانې ګټه واخلي. چې کله هم امنیتي حالت خو تاسو ته معلوم دی، هوایي ډګرونه خو تاسو ته معلوم دی چې ټول د دغه تورستي ډلې سره دي او د انټرنیټ د قطع کېدو سره دا ځلې ټول الوتکو خپل مسیرونه په افغانستان باندې بدل کړه. د افغانستان ته وګوره، افغانستان هر کال حدودا 2 میلیارد ډالر د هوایي حریم څخه دوی عاید لري. یعنی په هر کال کې په میلیونونه الوتکې په افغانستان باندې تیریږي او د دغه مسیر څخه موږ هر کال 2 میلیارد ډالر عاید لرو. دغه 2 میلیارد ډالر د انټرنیټ د قطع کېدو سره که په هر ورځ کې موږ ته نږدې 80 میلیونه ډالر 80 میلیونه ډالر موږ ته رسېدله. یعنی یو ورځ 2 ورځې کې 140 میلیونه ډالر موږ په دغه 180 میلیونه ډالر چې دی په 2 ورځو کې د خدمتونو چې بند کړي دي، اوس هغه ټولو مسیرونه په بند شوي دي. 120 میلیونه ډالر موږ د هوایي حریم څخه موږ تاوان کړی دی. هغه هم د څه شي د دغه تروریستي ډلې او جاهلې ډلې د برکته چې موږ باندې حاکمه ده. بل په افغانستان کې چې کوم پروازونه چې کېدله، ګوره په د هر ورځ کې حدودا 48 پروازونه لرو موږ، چې بعضې پروازونه چې دي بلخ ته ځي، هرات ته ځي، کندهار ته ځي او د هماغه نور پروازونه چې دي د امارات ته ځي، قطر ته ځي او ازبکستان ته ځي، ترکمنستان ته په فکر نه کوم چې ولاړ شي، مسکو ته ځي، چین ته تللو. دغه ټوله پروازونه چې دي دا لغوه سوي دي او دا ځکه چې د انټرنیټ خدمات بند شو په افغانستان کې. د افغانستان د انټرنیټ خدمات د بند کېدو سره موږ ټول سیستمونه هم بند شوي دي. دغه پروازونه هم د دې بندېدل او برته د دې بیا جوړول او بیا هلته مسیر برابرول، بیا د مسافر په هغه ځای څخه بل ځای ته انتقالول او د دې مسافرینو بیچارګان چې هلته نور مسیرونه یې جوړ کړي وو، د مثال په ډول باندې د افغانستان څخه تله امارات ته، د امارات څخه بیا تله امریکا او اروپا او غربي هیوادو ته تله، دغه مسیرونه مکمله ختم شوي دي. نو دا ټوله د افغانستان د تباهي لامل دی. او که موږ وایو چې 180 میلیون ډالر موږ فقط د هوایي حریم څخه تاوان کړی دی، په همدغه اندازه موږ دغه 2 ورځې چې دا پروازونه هم شوي دي نږدې 100 میلیونه ډالر خو هم د همدې حد رسول څخه شوي چې دا ټوله تجارتي راکړه ورکړه، ټوله تجاران وه او د نورو هیوادو څخه تګ راتګ وو. که هغه مخابراتي شبکې بند دي، که هغه داسب بند دي، بانکونه بند دي، که هغه ویسټرن یونین او منیګرام او ریا شبکې بند دي، دا ټول که موږ وګورو، یو تجارتونه وګورو، هلته ګمرکات کې موټران درېدل وګورو، دا هر څه نږدې په دغه 2 ورځو کې موږ نږدې په میلیارد ډالر تاوان کړی دی. او دغه د لاسه د یو احمق او جاهل ملا د لاسه
چې دا ملت یې تباه کړی دی او ټوله ملت هم بیچاره هېڅ هم نسي کولی ځکه چې غربي هېوادونه د دغه تروریستي ډلې وشاته ولاړ دي او دوی ته دغه پلان ورکول کېږي چې دا کارونه ته وکړئ ته نور په کیسه کې مه کېږئ او نور د دې خلکو سره نه وجدان شته نه ایمان شته نه هېڅ شی هم نشته او هغه د پرتوس باندې دا ټول کارونه تطبیقوي او یو هم نر نه دی چې خوله خلاص کړي چې خلاص یې کړه وژني یې ورته ځکه چې هېڅ چاته پابنده نه ده د تروریستي ډله په یوه ورځ کې وایم 8 میلیون ډالره په 2 ورځ کې یو سل 60 میلیون ډالره موږ د هوایي حریم څخه موږ تاوان یو نور چې څه پروازونه به بندېږي څه مخابراتي څه به کېږي څه داسې یعنې اوس نن سبا انټرنټ په افغانستان کې د معنا دا ده چې ډوډۍ او اوبه د یو ملک دپاره چې یو انسان دپاره چې ډوډۍ او اوبه دومره ضروري دي انټرنټ او د ټلیفوني اړیکې دومره ضروري دي د یو هېواد دپاره مګر د یو تروریستي جاهله احمقه ناروا او وحشي ځناوره ډله راغلې حاکمه سوې ده او هېڅ قوانین ته دوی پروا نه لري او نه هم په دې فکر کې دي ځکه چې غربي هېوادونه ورته هر میاشت کې سل میلیون ډالر هر کال هر اونۍ کې ورلاړ شي وایي چې تو ملت ته خپل ماښام ډوډۍ ورکړي چې نسونه مړه سي نور بلا کار مه په لرئ نور چې په افغانستان کې څه وحشتونه کېږي هغه زموږ پلانونه تاسو تطبیق کړي نور په کیسه کې مه کېږي دا ټوله وحشت دی دا ټول ناروای ده دا ټوله فلاقت دی بدبختي ده بربریت دی په افغانستان باندې نو زه هغه کسان چې د دوی په ګروپونو کې دي هغو څخه زه هیله کوم چې د دې وحشي ډلې ملاتړ مه کوئ دا وحشي ډله د دې وطن تباهي ده دا وطن تجزیه کوي دا وطن ټوټه کوي دا وطن پاکستان ته سپاري او که دا حالت یې رانوړو بیا هر څه راته وایي دا ناروا ډله ده او دا د دې ناروا ډلې څخه وبېرېږئ دا ډېرې وحشي ډله ده دا د افغانستان د تباهي او بربادي لامل دی او دا زموږ دپاره یو ستر فلاقت رامنځته راوړلی سي هیله مند یم چې دا ژر تر ژره دا وحشي ډله د افغانستان څخه ورکه سي دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې څه هم ترلاسه کړو سي تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه